ته ول که ځان معرفي کړې. د ما نوم خو د مشر بابا زوی په ژوندۍ بڼه ده چې مقصد د افغانستان د نړۍ په سطحه باندې مقصد له خلکو سره مشهوره یم او شناخت لرم الحمدلله ډېر مشهور یم نو رڅه کوي. ته دا راته ووایه نن چېرته راغلی یې؟ نن خو موږ دا خو علي جان شلګر ته راغلی یو د اندړ ولسوالۍ ته ماشاءالله دغه څه نومیږي دغه قایو خان اندړ ماشاءالله په ژوندۍ بڼه باندې ډېره ښایسته لوبه جوړه کړې ده. فتح محمد اندړ نو ماشاءالله ډېر ټیمونه راغلي دي ماشاءالله موږ په دې باندې ډېر خوشحاله یو. ته خپل هم لوبه کوې که نه کوې؟ زه په خپله باندې الحمدلله د شلو کلو په ژوندۍ بڼه د اسانو ډېر شوقین یم خو اوس مقصد د خشکیلمن یم. ولې؟ چې قسم درته کومه قسمه خو نه راباندې لري ما په کور کې غوا نه لرله ما اسب اخیستول هغه اوس ډول راباندې بند ده داسې رقم خوا مې بده ده چې مه مې غږوئ. نو څومره وخت کېږي دا لوبه کوې؟ دا لوبه تقریبا په د طالبانو تیر نظام چې و په هغه کې مونږ لوبه کوله په جمهوریت کې اوس په امارت کې. دغه لوبه کوم خاص قوانین چې لري نه لري؟ دا لوبه خو 50,000 کاله مخته تاریخ لري. دا د افغانستان ډېره ښایسته لوبه دغه ده. نور خوشحالي خو د افغانستان کې په ژوندۍ بڼه باندې خاص نشته. نو دغه یوه لوبه وه دغې لوبې ته به موږ ډېر خوشحاله وو. د عید ته به هغومره نه وو خوشحاله که دا د جمعې ورځې ته ښه خو غسلونه به وکړو په ژوندۍ بڼه باندې به راووتو. دوسه درته ګوره ماشاءالله غوټو رنګونه خراب شوي دي په ژوندۍ بڼه. د نیزې اخیستل څومره سخت کار دی؟ سخته دي که اسانه دي؟ نیزې اخیستل سخته کار هم ده اسانه کار هم ده. که د زړه ورسره غټ کړو نو په ژوندۍ بڼه باندې میږی پورته کولی شي. که د زړه ورسره غټ نه کړو تخنیکي ستونزه جوړوي. اوس یې د میدان په منځ کې یو خمبیره کړو دا د سلو وټې واچول دا د ډالو برکت. یعنې زور غواړي که به چل ورسره کوي؟ چل به ورسره کوي ورسره د خپل دومره طاقت خدای پاک د خپل لاس ورکړی چې نیزه پرې پورته کولی شي. تر اوسه دې چیرې لوبې کړې ګټلې دي کړې؟ یاره ماشاءالله دغه لوبې په کرنه کې هم ډېرې دي په پکتیکا ولایت کې هم ډېرې لوبې کړې خو په خوست کې مې هم لوبه کړې پروانه سره هغه هم ډېره ښایسته په زړه پورې لوبه وه. تر اوسه دې اوسګړی ګټلی که نه ده ګټلی؟ اوسګړی خو شاکیت درته وایم ولا یو زیارت ته مکمل یو نیم سرمنې به پیازړي دومره م پورته کړي دي دا اوسګړی چې وګټئ بیا یې څه کوئ؟ دا اوسګړی چې موږ وګټو بیا د ښایسته ځوانان لکه دا ځان چې ګورې لکه داسې ګورې دا بیا مفصل لال کاتې ټول را وغواړو ښه بانډار پرې وکړو ګپ یې ولګوئ تر سړی خپل کور ته ځي. کومه نورو خاص جایزه لري که یې نه لري؟ نور هم څوک ټیاسر ورکوي څوک ګیپ هغه ورکوي دا چا بولي څوک کپ ورکوي څوک مقصد غټ انعام ورکوي څوک شی ورکوي. ته د افغانستان کارونه دي. دا واسکټ خو دې هم ډېر ښایسته دا واسکټ خو موږ ته په دا تېر نظام کې په ژوندۍ بڼه باندې مسابقه وکړه په کابل کې بیا دا موږ چې دا کوم فاینل ته وتلي وو یوه لوبغاړو ته یو انعام دغه نوم تا خپله ځان ته انتخاب کړی که بل چا در باندې موږ 5 ورونه یو ټول د بابا زمن یو ښه د غټو نومان سره ورک دي ښه څنګه مثلا مقصد ما د انډیا وال بولي هغه بل مجاهد هغه را بل څه وړاتي مقصد خپل نوم څوک په ژوندۍ بڼه په ژوند هم چا نه دي راتلو خالد دسکري دی ول زه نور چا نه ده. اصلي نوم کې بابا زویم حضرت طلای ملت مردم افغانستان پیشنهاد دغه بابا څوک ده؟ بابا خو یو سپینګیری و قومي مشر و بیا مثلا تقریبا د 90 کلو و بس لیدو چې پالیک بیا درته وایم هغه دا نو بس د مو بابا چې سپینګیری و نو مقصد کلی مشر و به خلکو بابا بلول میگه زمانه یعنی د تاسې پلار ته بابا وایي؟ موږ پلار ته بیا بابا ور موږ د بابا زمان کړو اته موږ نومان اوس ورک دي اوس په دغه باندې اړیان پاتې ځان نومان به څوړ پیدا په خپله د خپل نوم زده ده؟ خپل نوم زده ده خو د کیمرې په مخ بیا نه در بخم ورځک ته دنیا ته بیرو کوي نو څه پروا څه ده؟ خپل نوم یې اصلي محمد نظیم ده خو بالکل په دا شل کاله کې مو چانه درته چې محمد نظیم خرګ مې په ژوندۍ بڼه دی بابا زوی په ژوندۍ بڼه بالکل دغسې په ژوندۍ بڼه مې که نه او یارې به یوټیوب ته ورسېدې به بابا درته ولیکېدې بیا خپله بدماشۍ پته درته ولګي. ویښتان دې هم ډېر ښایسته ویښتان خو افغانستان کې سره خړ پړ په انډیا کې به ما سره ډېر ښه ساعت و او بس دا مې ارزو ده د اخري فاینل دا خبره کومه دا په ټولو ټلویزیونو باندې نشر کړه چې طالبانو مشر ته ورسېږي
او د الله د رضا لپاره دا ډول په ځوانۍ باندې راخلاص کړي تنډنګ راډو شمشاد د مشر بابا زو په ځوانۍ باندې ښه که ډول خلاص څومره به خوشاله کا ډول خلاص کوم پیغور باندې به زیو صدقه کم قرباني به د امارات چې په موږ دومره خوشاله سو دومره به خوشاله سره الحمدلله په دې امر باندې موږ ډیر خوشاله یو خو کاشیر ډول اخلاص کو بس موږ د سانګو دغه ور باندې خالص صرف د ډول اخلاص کې مخ ته موږ ته زر نه پر ولاړو اوس 12 نیم نه پر ولاړ دا 12 نیم یو تم زارې کوم دا 12 نیم بیا څنګه ولاړ مقصد سلوار 12 نفر به سیران یو کن کلایزن کای دا نیم دا 12 نیم نفر مخ ته موږ ته بزرا خلک ولا بغیر لدی لوبین نور کوم لوبي زدادي نور لوبي یو شي خون نه راکوي بس خالص صرف او صرف دغه نیازبازي دومره خو زه صدر ته ما بکور کې غوا نه و ما اسخص بیا په اخر کې خلک ورته لای دا است یخسر خو غوا به مال پښه له غوا داس بلا وګرځي هغه چې ډول بند سوس کړي ګراک را پیدا کو بزبندۍ بنا خرڅوم نو د ټول غوښتنه کوي اتند زده کړي اتن خو اتن نه ورته کوله اتن مطلوبه ده چې خالص صرف او صرف سانګ ډول خاص په اخر کې 15 منټه ټیم را کول مشکل نه خو هغه نه غواړو پرودانه ورته هغه نه غواړو توبه مو د دلمانځ ټیم بډول باندې هر شي ټیم باندې باندې خالص څنګه ورته خلاص یعنی اتن دیم زده ده ها دا شاف ما خپلاتم خو کیمرا لګیده الله دې واپس دغه خلک سره غلي دغه ته څه وایي څه دغه ته دا یامه په پوسوي چې لمور او لپلار سره پانکې او چاته زربدین او مجید دا په عربي کې بلشته میدانو ما خو خیر دا کیمرا لګیده مهرباني خدای دې وکړي ورته کار یک سره جلا کو اجي ګولا ځکه ملي خاصه د دایلی سبب یا دا ور باندې بیا اندر خودم را دی بيګیر ته مو نشته شي یا د غره ما انداز کور راوتل دي په تلاشي په جيب کړي زاره ترجمه کوي څنګه ته نکي ولا ګو ها تنه دا چای سور چای بسره مګ منظره ته ټنګو منظره نه یاشنا منظره ورته ټنګو دا سړي بخره لا سره ولا خورجي وخلو باندې اجازه ته په کومه کې سایکل ورسره وای درو نه ما سم دي باندې نه سم نشته کومه ته سایکل ورسره کاو دا سړي کوړه تر خپل را وسه وانار دله پروډر په دې سره سره کوسته وې نو ملمانو دوی دا ټول کړه په ته کوي مخونه ته باندې کړي ته کوي بابا دا خانه غواړو جګړه نه ډیره زیاته به خانه غواړو خبر دی و بابا خبره مطمئن وای کوم کیما نه ډنګ